د فارمهډي پارک چې د ننګرهار له ښار څخه 3 کیلومتره لرې واټن کې پروت دی له نن څخه 11 کاله وړاندې د دغه پارک د بنسټ ډبره د ننګرهار پخوانی والی ښاغلي ګل اغا شیرزي او همدارنګه د کانال رئیس ډاکټر محمد آصف لخوا د بنسټ ډبره د یو شمېر مراسمو په ترڅ کې ایښودل شوې وه. دا د فارمهډي پارک دی چې د ننګرهار ښار څخه 3 کیلومتره لرېوالي واټن کې موقعیت لري. دغه پارک د بنسټ ډبره د ننګرهار پخوانی والي ښاغلي ګل اغا شیرزي او د وخت د کانال رئیس ډاکټر محمد آصف په هلو ځلو د دغه پارک د بنسټ ډبره له نن څخه 11 کاله وړاندې کېښودل شوه. په 2009 میلادي کال کې په دغه پارک باندې په رسمي ډول کار پیل شو. دغه پارک چې شاوخوا 15 جریبه ځمکه کې موقعیت لري په 12 برخو ویشل شوی چې هره برخه یې په مختلفو بیلابیلو ګلانو مختلفو بوټو او په ښکلي چمن سره پوښل شوې ده. دغه پارک چې په پیل کې ډیر زیات امکانات نه لرل، په اوس وخت کې یې شاوخوا د خوراک څښاک لپاره ډېرې دوکانونه هم جوړ شوي دي چې د خلکو لپاره یې د کاروبار او د نفقې د لاسته راوړنې یوه ښه زمینه هم برابره کړې ده. د دې ترڅنګ ګڼ ښاریان د دغې پارک څخه د چکر او تفریح لپاره هم ګټه پورته کوي او همدارنګه ډېری متعلمین او محصلین هم د زده کړې لپاره د دغه پارک څخه استفاده کوي. دغه پارک چې اوس خورا ډېر زیات مشهور شوی دی او یو پرامنه او سرسبزه سیمه فارمهډه کې موقعیت لري. د ننګرهار ولایت د ولسوالیو سربیره د نورو ولایتونو خلک هم ورته په ځانګړو ورځو کې راځي او دلته خپلې میلې هم ترسره کوي. دغه پارک چې 15 جریبه شاوخوا ځمکه کې جوړ شوی دی، یو جومات هم لري چې خلک پکې خپل لمونځ ادا کوي او ترڅنګ یې ښکلي دوکانونه د ماشومان لپاره تفریح ځای. دغه پارک چې ښار ته 3 کیلومترۍ کې موقعیت لري، هره ورځ ورته د ښار بیلابیلو سیمو او ولسوالیو څخه خلک تفریح لپاره راځي، ځکه په ښار کې دا یو پرامنه سیمه او سرسبزه سیمه ده او خلک په همدې خاطر دلته د تفریح او همدارنګه شاوخوا د کرکټ لوبې د ترسره کولو لپاره هم د دغه پارک ته راځي او له ملګرو دوستانو سره چکر او تفریح کوي. یادونه باید وکړو چې دغه پارک ته د ننګرهار ولایت سربیره اړونده نورو ولسوالیو ترڅنګ له نورو ولایتونو څخه هم په ځانګړو ورځو کې خلک د چکر او تفریح لپاره راځي. دغلته په پیل کې ډیر څه امکانات نه وو، خو اوس پکې ډیر زیات امکانات تر سترګو کېږي. ان د خلکو لپاره د خوراک او څښاک هم ډیر زمینه برابر شوي او د خلکو لپاره د یو کاروبار او د روزګار او د نفقې پیدا کولو یوه زمینه برابر شوي او دلته ګڼ شمېر دوکانونه هم جوړ شوي دي. دغه پارک چې په 12 برخو ویشل شوی دی، هره برخه شاوخوا 6 برخو کې جوړه شوې ده. دغه پارک ځمکه چې شاوخوا 15 جریبه ځمکه کې جوړه شوې ده، دغه د پارک ځمکه چې شاوخوا 15 جریبه ځمکه کې جوړه شوې ده یو جومات هم لري چې خلک پکې لمونځ ادا کوي. دغه پارک د ننګرهار د پخوانی والي ګل اغا شیرزي او همدارنګه د ډاکټر محمد آصف د کانال پخوانی رئیس په هلو ځلو جوړ شوی دی.
فارم هډي پارک چې تاسو یې په اړه معلومات ترلاسه کړل. فارم هډي پارک چې شاوخوا 2009 میلادي کال کې د بنسټ ډبره کېښودل شوې وه، اوس مهال په بشپړه ډول دغه پارک د خلکو لپاره په یو ښکلی تفریح ځای بدل شوی دی او ګڼ خلک راځي دلته خپلې تفریح ترسره کوي. ځانګړو ورځو کې هم ځانګړي خلک دغه پارک ته راځي او خپل تفریح ترسره کوي. د فارم هډي پارک په اړه تاسې معلومات ترلاسه کړل. فضل رحیم رحیمي، الفلا پوهنتون او د پارک ښکلی کلیپ.